کرکټ بورډ کې فساد او چور خپل اوج ته رسیدلی دی. د فرهان یوسفزي د سکرټر بارکزي ګڼې ناقانونه مقررۍ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، په دې ویډیو کې مو ټول حقایق درته راغونډ کړي دي چې څوک د کرکټ بورډ په پیسو کې فساد کوي او چا د ناقانونه مقرریو لپاره لار هواره کړې ده. ټول معلومات سره د ویډیو تر پایه وګورئ. خبریال ویبپاڼې ته د کرکټ بورډ داسې مهم اسناد په لاس ورغلي دي چې په یو کال کې 80 نوې مقررۍ شوي دي چې لویه برخه یې د فرهان یوسفزي د سکرټر عبدالله بارکزي ده. دا کسان د کرکټ بورډ تر پخواني تشکیل زیات دي. البته د ځینو لپاره پخواني با تجربه مامورین ایستل شوي او ځینو ته نوي بستونه ایجاد شوي دي. عبدالله بارکزي چې په کرکټ بورډ کې ځان د چیرمن خاص نماینده او سکرټر بولي، په دغه لړ کې 14 خپلوان او ملګري ځای پر ځای کړي دي. دا کسان چې هره میاشت تر 1 میلیون زیات معاش اخلي، د کرکټ بورډ د سرچینو په وینا چې د بورډ تر ګټو د بارکزي ګټې ورته مهمې دي. د کرکټ بورډ ځینې سرچینې وایي عبدالله بارکزي په بورډ کې په ناوړه چلند تورن دی او تر ډیره بریده هڅه کوي چې د بورډ مامورین وډر کړي. هغه ځان فرهان یوسفزي ته نږدې بولي او د بورډ د کارکوونکو څخه غواړي چې د کرکټ بورډ د رسمي چارواکو پر ځای باید د ده خبره ومنل شي. همداراز عبدالله بارکزي په بورډ کې دننه زیاتې میلمستیاوې کوي او د بورډ کارکوونکو ته دا ورپېژني چې ګواکې نوموړی له امنیت شورا سره نږدې اړیکې لري او میلمانه یې همیشه د امنیت شورا غړي وي. د امنیت شورا د مطبوعاتو دفتر یوه غړي خبریال ویبپاڼې ته وویل چې د ملي امنیت شورا له نوم څخه په ناوړه استفاده به ډیر ژر د کرکټ بورډ د مشاور سکرټري عبدالله بارکزي موضوع وڅېړي. امنیت شورا دا رد کړه چې عبدالله بارکزي به په دغه امنیتي ارګان کې ژورې ریښې لري او ویې ویل چې ښایي د ځینو مامورینو سره وپېژني، خو دا په دې معنا نه ده چې ښاغلی بارکزي د امنیت شورا د رئیس حمدالله محب ځانګړی دوست یا په کرکټ بورډ کې د دغه شورا استازی دی. عبدالله بارکزي چې په اداري فساد او د چیرمن له نومه په ناوړه ګټه اخیستنې مشهور دی، امریکا ته د کرکټ بورډ د اسنادو په مټ په اخیستل شوې ویزا روان دی. د افغانستان د کرکټ څارونکي په دې باور دي چې که چېرته عبدالله بارکزي په همدغه بورډ کې پاتې شي، ښایي د کرکټ بورډ حالات لا نور هم ویجاړ او پخپله د کرکټ بورډ چیرمن فرهان یوسفزي استعفا ته اړ شي. درنو کتونکو، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکته. له تاسو څخه یوه غوښتنه کوو، هغه دا چې دغه ویډیو په خپل فیسبوکونو کې زیاته شیر کړئ تر څو کرکټ بورډ کې روان ناورین ختم شي او د فساد مخ ونیول شي. کرکټ بورډ په دې وروستیو کې د لویو مفسدونو او غلو په لاس کې لوېدلی دی.